سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله أو كما قال. در رمضان مبارک روجے رب العالمین په توفیق سره مونږ تاسو ونیولې او الله ذوالجلال دې د قبولیت درجې ته ورسوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د رمضان روجي ونیولې او هغه بیا د رمضان د میاشتې نه پس په دې میاشت کې چې دې ته په عربۍ کې د شوال میاشت وایي او موږ پښتانه ورته د رکوټ اختر میاشت وایو، په دې میاشت کې 6 روجې نورې ونیولې دله به الله دومره ثواب ورکي لکه ټوله زمانه چې د روجې نیولې ټول عمر. اوسونو د رمضان د روجو نه پس د 6 روجو ثواب د ټول عمر د روجو برابر ولې دی او بیا عقل خداوی چې مونږ 10 روجې ونیولې تقریبا یا یو کم 10 میاشتې مو نیوله، نو اوس د دې نورو روجو پکې څه ضرورت دی؟ اهمه میاشت وه د هغې عبادت مو وکړه، روجې مو نیولې شوې، تراویح م پکې وشوې، ختمونه م پکې وشو او ډېرو مسلمانانو اعتکافونه م پکې وکړل او ذکرونه او د قرآن شریف تلاوتونه م پکې وشو. نو د دې 6 روجو څه فایده ده او د دې څه حکمت دی چې مونږ ته الله وایي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دا 6 بنیس. زمارونو په حقیقت کې د رمضان دا روجې د انسان په ذمه داسې ښکاري لکه قرض، فرض قرضي، لکه مونځ مونږ کوو فرض مونځ، نو دا په مونږ د الله د طرف نه یو قرض دی، مونږ به خامخا کوو او که مونږ ونه کړل نو بیا به مونږ مجرمان یو، ګناهګار به یو. دارنګې حج چې څوک مالداري د هغه په غاړه یو قرض دی، ذمهداري د خامخا به کوي، لکه پردی قرض چې په چا پورې هغې ته غواړي، دا د الله قرض دی مونږ نه غواړي او که مونږ ونه ورنکه نو مونږ مجرمان یو، مونږ نه به الله تپوس کوي. دارنګې په مال کې زکات یا د ځمکې د پټي په آمدن کې عشر، دا زمونږ په ذمه د الله را طرف نه قرض دی، خامخا به کوړم غواړی او که نه غواړی او که مونږ دا ورنکه نو داسې ده لکه چې د چا قرض پورې و مونږ نه یې ورکړی، غاړم بنده ده. نو دارنګې د رمضان مبارکې روجین دی، دا زمونږ په غاړه پورې دی او قرض دی، دا قرض د الله دی او د الله دا قرض به مونږ خلاصو او که دا روجې مو نه نیولې غاړم بنده ده او دقه مثال دی چې د چا قرض در باندې پورې او تی نه ورکې او غاړه دې بندی، دقسې به زمونږ پې غاړه بندی. نو د رمضان روجې قرض دی او زمونږ په ذمه لازمي دی او که زړه م غواړی او که نه غواړی خامخا به نیسو. نو لکه دا راځي چې دا خو د خدای را طرف نه قرض دی خامخا به کو
نو نبی علیہ السلام وسره د دې شوال دا شپږ ملګري کړي. د دې دا حکمت دی چې مونږ الله ته دا خبره ښکاره کوو چې الله ستا په دغه قرض پورې مونږ تنګ نو، او ستا په دغه فرض روجو دا نه چې ګنې زمونږ خو قرض و خامخا به لږ غواړې او که نه په هغې قرض مونږ تنګ نو، مونږ پې خوشحاله یو. دا د تا را باندې پرس کړي نه دي او یو شپږ دله د زړه نه نور هم نیسو چې ته پې خوشحاله شي. دی حکمت دی. الله ته دا خبره ښکاره کول دي چې مونږ پې ډېر خوشحاله یو. ستا لازمې روجې وې پرس قرض زه دله یو څو د خپله ځانه نور هم نیسم. لکه یو سړي باندې د 4000 روپۍ قرض وي او دی والا هغه قرض خلاص کړي او بیا ولې یو 100 روپۍ ورکړي چې رورې ها دا 100 پکې د ما طرف نه خیراتي والا سود نه دا خیراتي چې ته دا ونه وایې چې ګنې دا قرض په ما بوجو که بوجو خو دا 100 زیاتي به مې نه درکولی دا پکې دقه رنګې په ما دا بوج نه دی د رمضان روجې زه یو شپږ نور هم نیسم چې الله ته پې خوشحاله شي. دی حکمت شو. خرو مقصد یې دا دی چې مونږ الله خوشحاله کړو او الله راضي کړو. قسم دی د هر عمل نه چې ستا دا مقصد دی چې الله پې راضي شي نو دا عمل دی د الله په نس قبول دی، او که نیت دی دا نی چې الله پې راضي کم نو بیا د عمل د الله په دربار کې نه دی قبول. د هر عمل مقصد د الله رضا ده. یو سړی حج له لاړ شو 2.5-3 لکه روپۍ لګی نو که دې مقصد وي چې حاجي صاحب به راته خلک ووایي او خلک به راله ستړي مشي له راشي او استقبال به مې خلک وکړي نو دا خواري هم ډب ته پرېوته او 2.5 لکه روپۍ هم په اوبو ولوشوې. او که دې مقصد وي چې الله ته پې زما نه راضي شي بدنم کړم سفرم کوم لرې مزل کوم بچونم ځان لرې کوم او پیسېم لګوم او مقصد مې صرف او صرف دا دی چې الله ته راضي شي نو دا سفر او دا حج ډېر زیات قیمتي دی. 1000 عمرې دي یو سړی وکړي 2000 حجونه دي وکړي او 50 تکه روپۍ د خیرات کړي خو چې نیت یې د الله رضا ني ریاکاري وي نو دا ارس مردود دی. دا په اوبو لو دی ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی 3 کسان به د قیامت په میدان کې الله حاضر کی. یو کس به دی چې به ډېر مالدارو الله به ورته وایي تعالی خو ما ډېر بې مال درکړ تا څه کړي دي په هغه مال کې؟ وی الله تا چې کم مال را کړو ما ډېر کړو ما پکې تجارت وکړو هغې نه مې ډېر شی جوړ کړو نو کړی دې پکې څه دي؟ وی ما خو پکې ډېره سخا کړې ډېرو خلکو نه مې جامې اخیستې دي او سپلی مې اخیستې دي او اوړه مې ورکړي دي او ډېرې میلمستیاګانې مې کړي دي او د نیکۍ ډېر کارونه مې په دې مال کې کړي. حضور پاک فرمایي چې الله به فرمایي چې او دا سخا دې کړې ده خدا دې صرف دې له کړې ده چې خلک وایي چې دې سخي دی زما دپاره دې نه دی کړی زما د رضا او زما د خوشحالولو دپاره دې نه دی کړی دې له چې خلک وایي چې دا سړی خو سخي دی او ډېر نیک سړی دی او ډېر مالونه ورکوي نو چې کم مقصد لري دا سخا کړی و هغه دې ګټلی دی په دنیا کې خلکو درته سخي ځوان ویلی مال دې څه نه دي کړی آخرت کې سم نشته. نو حضور پاک فرمایي چې الله به فرشتو ته حکم وکړي چې په سپېمو کې وله زنځیر واچوئ او پړ مخې جهنم ته وغورځوئ سپېمو کې وله زنځیر واچوئ او دې راکاږي او پړ مخې جهنم ته وغورځوئ. وی دا به ړومبي کسي چې پړ مخې به د سپېمو په زنځیر په دوزخ کې ورغوځار شي. دویم کس دی هغه نه به تپوس کوي تا ته خو ما خشته ښکلی اواز در کړی او د قرآن غوندې لوی نعمت مې در کړی تا څه کړي دي؟ وی ما خو صاحب الله تلاوتونه کړي دي د شپې مې هم کړي دي او د ورځې مې هم کړي دي. وی تا خو دې له نه دي کړی چې زه پرې راضي شم ما له دې نه دي کړی
دې دپاره دې کړي چې خلک وایي خشته قاري او ډېر ښکلی اواز او ډېر مزیدار اواز او ډېر خشته تلاوت کوي. نو دې له دې کړي چې خلک درته ښکلی خشته بهترین قاري وایي، نو هغه اجر دې په دنیا کې ګټلی دی چې څه له دې کو نتیجه درته میلاو ده. نو حکم به وکړي چې دله سپېمو کې زنځیر واچوي او پړ مخې جهنم ته غوځار کړي. دریم به هغه کسي چې هغه به شهیدي. تاسو کړي دي ځواني مې در کړې وه، الله ما خو خپله ځواني ستا په لار کې قربان کړه، ما خو دا ستا په لار کې جهاد وکړو او دې حد ته ورسېدم چې شهید شم، وینه مې توی شوه، و یو شهادت دې ګټلی دی خو دې له نه چې زه پرې رضا شم. دې له دې کړي دي چې خلک وایي فلان جریئون، فلان کې ډېر بهادر دی، چې خلک وایي چې ډېر لوی بهادر دی، نو هغه نوم دې وګټه. دنیا کې درته خلکو پهلوان وې، بهادر یې درته وې، زړور یې درته وې، اخرت کې دې سم نشته. نو دلم سپېمو کې زنځیر واچوي او را به کاږي پړ مخې به په جهنم کې غورځي. دا درې هغه خلک دي چې اول نمبر به دوزخ ته غورځېږي. ګوره یو سخا کړې ده په مال کې، بل ځان شهید کړی دی، سر نه تیر شوی دی، او دریم کس هغه څه کړي دي قرآن تلاوت کړی دی، خو دریو واړو د الله دپاره نه دي کړي، د دنیا دپاره یې کړي دي. نو دوزخ یې ځای. نو هر عمل چې مونږ کوو چاله به کوو؟ الله له به کوو چې الله پې خوشحاله شي. چې الله دې خوشحاله ګوره دې عمل کې به دې وزن هم پیدا شي او خدای به طاقت هم درکوي، شیطان به بیا راپرځولی شي. د هغې داسې یو مثال دې در کوم، لکه مالوچ ډېر لوی ډمبر لري خو چې تله کې یې واچې هېڅ شی نه دی. بوره د لرګي ډېر لوی ډمبر لري خو چې تله کې یې واچې رکوټې کاڼې ورسره واچې د هغې برابر. د هغه عمل چې هغې نیت خراب وي، د هغې مثال د مالوچ دی. مالوچ بیا هم وزن لري، بوره د بوره بیا هم وزن لري او د هغې هېڅ وزن نه. داسې مثال به در کم لکه سړی د دروازې په دې چوندې کې د انور ته ګوري، نو دا ذرات یې د سترګو ته راځي که نه، دا ذرې دا کتله کې واچې الوتله پرې نه ډکېږي او نه وزن شته. نو کم عمل چې د الله دپاره وي د هغې دقه مثال جعلناه هباء منثورا، قرآن شریف کې الله پاک. او کم عمل چې د الله د رضا دپاره وي د هغې مثال د سرو زرو او د اوسپنې د سونې مثال دی. سره زر چې دی وتله کې واچول دونه رکوټې غوندې وي او 1 کیلو خیږي، یو موټی چې دی واچول هغه دړی خیږي. اوسپنه چې دونه پوټې دی واچوله تله فورا لاندې کې. نو کم عمل چې د الله د رضا دپاره وي او په دې نیت چې ما نه پې الله راضي شي ابه وزنداري د الله په نس، او چې کم د الله د رضا دپاره ني ابه سپکي وزندار بني. نمبر 1. دویم کم عمل چې تا الله لکې، نو هغه عمل کې به ته د شیطان مقابله بیا کولی شي. الله له چې کم عمل سړی کوي نو شیطان به راپرده، شیطان دې بیا نشي خطا کولی، دا عمل به دې ټیکي. او چې کم عمل د دنیا دپاره یې الله دپاره ني، نو چې مونځ خلاص کړي نو یا به چې 3 مې وکړل او که 4 مې وکړل، پته به هم درته ني چې په دې لومبي رکات کې مې څه ووې او په دویم رکات کې مې څه ووې، او بیګا مې د ماسخوتن په وتر کې کم آیاتونه ویلي دي او په پردو کې مې څه ویلي دي. او ملا صاحب تپوس ته وکړه هلکه ملا صاحب په دې لومبي رکات کې کم صورت ولوستو؟ یاره ما خو خیال نو. په دویم کې کم ولوستو؟ زه خو ته نه یم خبر. ولې؟ ځکه دا مونځ د الله له نه دی، نو شیطان در باندې غالب دی، دې ګډوډی. الله سره د الله طاقت ته سره نشته، او کم مونځ چې د الله د رضا دپاره وي نو د الله طاقت ته سره دی. نو د شیطان پلار هم تا نشي دوکه کول. بیا به درته یادي چې ملا صاحب په لومبي رکات کې دا صورت ولوست او په دویم کې دا صورت ولوست، او ما خو په دې لومبي رکات کې دا صورت لوستی دی او دا مې لوسته دی، او رکاتونه م هم درته یاد. حضور پاک مبارک فرمای وی یو علاقه کې ونه وه، د هغې ونې به خلکو عبادت کوم. نو خلق تلل د
زمونږ دې خلکو کې هم دا یو صفت دی چې یو کار یو سړی کوي بل وایي دې کې بس چلې غیم شروع کړي بل وایي دې کې بس چلې غیم شروع کړي زیارت ته یو ښځه لاړه شي نو دربو له یې غوټه ورکړي نو بله ښځه وایي دای کې څه چل شته دا دې خو چې چا غوټه ورکړه خو زوی یې کېږي نو لاړ شي نو دوه غوټې وله ورکړي نو درېیمه بوډۍ چې وګوري اوهو زما خو هم نوسي نشته نو هغه لاړه شي نو پنځه غوټې وله ورکړي نو یو بل خبرې بل خبرې چې ګورې نو د زیارت دربې ټول د غوټو نه ډک کړي دا زمونږ د خلکو یو عادت دی دا ګناه ناجایز عمل یو به شمې یوسي دا ولې دا پلان کې وړی وی که نه نو بس کور یې رڼا دی نو بله به هم شمې یوسي نو بله به هم شمې یوسي نو چې ګورې د زیارت نه ګیر چابېره به شمې ته وي او په سر کې به یې سوړې کړي په هغې کې به یې وله ډېوې ښودي دا د هندوانو رسم دی د هندوان د خپلو بوتخانې سره هم دا چل کوي کم چې د هغوی د بوتانو ځای دی شمیم ته ګیر چاپېر ږدي او هغوی ورته ورونه هم بلی مونږ ته دا دي زمونږ د وطن کې هندوان پاتې شوي دي دا چلونه ته مونږ زده کړي دي دا په شریعت کې منع حضور پاک فرمایي زه نه وایم درته وی هغه قوم چې هغوی زیارتونو ته ډیوې بلی او زیارتونو ته شمې بلی وی د الله دې په دې خلکو لعنتي نو موږ د پیغمبر خبره شاته کو او د شیطان وسوسې هم ځان ته رامخکې کړي ما یو سړي ته یو ځل وی دا شمې دا ولې بلی وی چې دا خلکو ته رڼی نو ما یې خلکو ته چې رڼا کې خو بره بلب بل که دا ګیر چاپېره دې په قطارونو ولې ته وکړي او دا امینس کې په هغه صندوق کې ولا په هغه کندو کې ولې ښودې دي او دا خلکو ته صرف د جمعې په شپه رڼا کې په نورو شپو نه رڼا کې او په دې زیارت یې ولې ږدي بل ځای وایي نه دي چې خلکو ته رڼا کې دا د شیطان وسوسې په ذهن کې اچي حضور پاک مبارک په حدیبیه کې بیعت کړی و د صحابو سره ذهن نه به وسوسې او شبهې وباسئ شیطان به هم دوکه کې ځنکدن کې به د ایمان برباد کړي شیطان نه به ځان ساته دی به نه بلدوی ځان سره نو حدیبیه کې د 1400 صحابو حضور پاک سره بیعت کړی و د جهاد 1400 صحابه او کم صحابه و کابر او په مکه د جهاد بیعت او قرآن شریف کې د هغې متعلق د آیتونه نازل شو لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره هغه خلق چې تا سره یې د ونې لاندې بیعت وکړو الله وایي د دې ټولو نه زه راضي نو چې الله د چا نه راضي شو خو دا خلک جنتیان شو دا 1400 د پاسه صحابه د ټولو د بخښنې اعلان وشو اوس تاسو وایئ چې دغه ځای څونه مبارک دی دی که نه برکتي ځای دی او تحت شجره د هغه اونې ذکر هم الله په قرآن کې وکړو اونه هم ډېره برکتي ده او د اونې لاندې چې د دواړو جهانو د سردار مبارک د ناستې ځای دی دا هم ډېر زیات برکتي نو خلک به راتل نو چا به هغه ونه ښکلوله او چا به د توره ویزاندونه او چا به یې څانګو له غوټې ورکولې وی برکتیونه ده او حضور پاک ته ناسته کړې ده نو د دې برکت نه مونږ انکار کولی شو نه شو کولی چې حضور پاک مبارک یو ځای تشریف کېښود او کېناست د هغه ځای نه برکتي ځای به کمي او چې د کمې اونې په حضور پاک مبارک سوری دی د هغې اونې نه برکتي سوری به بل کمي څوک به راتلل ښکلول به یې کول او چا به سرونه ښکته کول سجدې به یې کولې اوهو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې راغی چې دې نه خو شرک جوړېږي برکت نه هو لوی شرک جوړېږي هغه اونۍ واله د ویښه ختمه کړه چې دا مصیبت دې جوړ نه شي او الله خفه نه شي او د الله دشمني شرک دا خو د الله لویه دشمني ده قرآن شریف کې الله وایي ان الله لا یغفر یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء هره ګناه چې ابره ته الله وبخي که توبه رتې نیسته بې توبې به هم درته وبخي که الله وغواړي خو شرک چې تر څو توبه رتې نه وکړي دا معاف کېږي نه نور ګناهونه به درته الله معاف کړي که غواړي کې خوښه شي شرک ته نه بخي
د حضور پاک لویه مقابله خو دغه مشرکانو سره راغلې وه. د هغې مبارک غاښونه خو دغې خلکو مات کړي، شهیدان کړي، او تره مبارک او جلیل القدر صحابه خو دې خلکو شهیدان کړي، او د وطن نه خو دې مشرکانو ایستلي، او ټول جهادونه دوی سره، او ټول آیاتونه اکثریت د دې په مقابله کې نازل دي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فیصله وکړه دا ونه وه، همسونه برکتي قیمتي ونه وه، ختمه یې کړه چې دا کارونه کېږي. نو دا یو ونه وه. نو خلکو هغې سره دقسې عملونه کول. یو نیک سړی و عابد عبادت ګزار، هغه وی راشه د حضرت عمر فاروق تقلید کو او تبرګي یې واخېسته چې دا ونه د ویښه ختمه کړم چې خلک د ګناه دا کارونه نه کوي. دا بدعات او رسومات او شرکیات څوک نه کوي. نو لاره کې ولې یو بوډا سړی په مخه ور دې نیک سړی نه وی څه کې وی دا ونه وه وی ونه سله وی وی خلک لګیا دي څوک یې پاڼو له غوټې ورکوي او څوک ورته سجدې کوي او څوک یې ښکلی او بدعات دي او ګناهونه دي. دا ونه به ختمه کم چې قصه خلاصوي. وی ستا په خلکو څه بابا وته زه نیک بخته خلک ته څه کې خپل کار به کوي خلک ته خو نه کې که نه وی نه نه زه خو یې نه کوم خو دا خلک یې ولې کوي. نو ته خو له چا قبر کې نه سملي او نه ستا قبر کې څوک سملي. پرېږده چې څوک څه کوي نیک بخته څوک به سره جګړه وکړي او څوک به سره رواني وکړي او دشمني به درته جوړه شي. دې یاره وی اخواشه مړه دې وام چې هر چا لاس خلاف. دا سړی ورته وی نه شی والی وی څه دي وی دواړه په پرزونو شو. چې په پرزونو شو دا نیک سړی لګي شو او هغه بابې اوچت کو د ځمکې لی روبرو او د پاسه یې په یو څو ټوپونه وه. خدای دې بې خو باسه زه د نیکۍ کار کوم خو نوام او ته راله ذهن کې وسوسې چې ځه روکېږه چې راوې پرده دا بوډا بیا ونه بل ځای مخې له راغی یاره زه درته مینت زاري کوم دا ونه مه وه. یې لکه ستا پکې څه دي نو وایي سته په خلکو څه کوې چې خلک ګناه کوي ته مه کوه که نه. د بیا سره په پرزونې شو د نه پرېښود بیا یې راوپرځو خو چې لاس بیا یې واچو ځمکې له یې راوبرو. دریم ځل بیا وله راغی یا نیک بخته ما پرېږده دا تبرګې دې را سره دا ونه وام وی نه شی واله. خلک به سره جنګ وکړي او دا چل به وشي او دا به چې په هغې خوند نه کوي خطې رانه وه وارشي دوه ځله خو مې راوپرځولې بیا دې م راپرځوم په جګړه شو بیا اوچت که ځمکې له یې راوبرو او د پاسه یې په یو څو ټوپونه وه. دا بوډا ورته وایي دې نیک سړي ته ای ویې ورکه ښه یو خبره کوم وی داسې کار دی چې زه تا ته یو خبره کوم ته په دې ونه څه کوې وی دا خلک عبادت کوي وی ګوره داسې کار دی زه به تا له پیسې درکوم او په پیسو خپله نیکي کوه پیسې به در کوم او ته په هغې لګیا اوس خپله نیکي کوه او خلک پیشه عبادت ته خو ته نه دی چې عبادت ته ونه وکړې په خپله یې خلک کوي او ته خلکو ته نصیحت کوه چې مې کوې تا غاړه خلاص سره خو چې دله پیسو واورېد لړۍ لږ نرم شو. پیسه خو ناشتا شی دی لکه یو پوټېله غوندې داسې نرمي پیدا شوړی خاره خو کوه ښه یې لکه څونه به راکې دومره روپۍ به در کوم د ستا چې د خوبه پاسې د بالښت لاندې به دې پرتې وي ده زه در کوم دله بس خپله په هغې جومات جوړوه په هغې د نیکۍ کار کوه غریبانانو مسکینانو له ورکوه او خلکو ته نصیحت کوه ونه څه کې یاره زړه کې اړی نرم شو که نه پیسه چې راشي پیسه غوزري نه ایمان هم خلاص دی نیک عمل خلاصه کې دې پیسې خلک غرق او تباه کړل. پیسه ګټه خو الله به ورسره نه یېرې او پیسه به د خدای په مقابله کې نه استعمالوې و چې د پیسې واورېدل لکه یاره واقعي چې ما ته پیسې میلاویږي خلک پیسه زما قبر کې خو څوک نه سمدي او نه زه چا قبر کې ځم او نه خو عبادت کوم خلک پیسه خدای دې غرق کړي. خو چې سار راغې او بالښت یې اوچت کړه حضور پاک ولې فرمایي نو لاندې درهم پروت دی روپۍ پرته ده نو سړی سر کې شو اس بابا خو راته رښتیا ویلي دي. بل بیا چې بالښت پورته کړه روپۍ هر سار ورته روپۍ درهم پروت دی درهم قیمتي څه کړه چې یو څو شپې تېرې شو بالښت یې اوچت کړه روپۍ نشته تبرګي بیا په اوږه کړه چې په اوږه که په لاره روان دی بوډا والا بیا مخې له ورغی وی څه کې وی دا ونه وه زه مړه ته په ونه څه کې
وی نه یاره پرېږدم چې ته دا خلک راځي او شرک کوي وی ستا پلار هم نشي وان دواړه په پردونو شو چې په پردونو شو بوډا لګي شو دی اوچت کو د ځمکې لی راوبرو اپې د پاسه شو او ښه مضبوط یې ګوښمال کا ته یو سهولت یې وو هلکه دا څنګه چلو پرون خو ما دې یو درې زره را پردولو او نن خو زه د سپکه بڼه شوم او دې را پردولم وی زه سمېږي که نه سمېږي دا تبر د نوالم دا سر پې دله چیپړې کم بېغمه دې کم ځه ته د اونه مانوالی شي بیا دې چې پاسې سره بیا په پردونو شو چې هلکه رامې چې تخپخوېدلي ودرېږه بیا ور چې بیا ور تر غاړه وته هغه بیا اوچت که او ښې سر د لاندې راوغورځو ښې ومږه هلکه ته خو هغه بل ورځني بوډا نه یو مغې وی بلس خو په تا زه زورورم ما ته خو لکه د بوسو ښکارېدی او نن خو ته موچت کې او راو مې پر ریدا ولې وی بله ورځ چې ته تلې د خدای دپاره تلې چې ونه دې واله نو وړه کې د الله رضا وه چې الله راضي کوم نو چې د الله دپاره وي د الله طاقت د سره و زه درته بڼه ښکارېدم او نن د روپۍ دپاره روان یې بېګا مې درته روپۍ نه دی ښودی نو دې له روان یې چې روپۍ نشته د الله رضا نشته نو ته کس بڼه راته ښکارې بڼه د الله طاقت د سره نشته وی ته څوک وي د شیطان یم شیطان در حقیقت چې کم عمل د الله دپاره کې مقصد دی چې زه پې الله راضي کم نو د خدای مدد به د سره د الله طاقت به د سره نو شیطان به درنه لاندې او ته به د پاسه مونځ به دې ښکلي خشته وی رکاتونه به هم درته یادي د امام قرت به هم درته یادي مشکلات به درته نه او چې کوم عمل دی د الله د رضا دپاره نه او مقصد دی د الله خوشحالول نه نو د الله مدد به د سره نه نو شیطان به دې په مونځ کې هم خطا کوي غلط سوچونه به هم درته اچوي د امام او خپل قرت به هم درته نه یاد نو د عمل چې کوو دا به مونږ خالص د الله د رضا دپاره کوو چې الله پې خوشحاله وي دا مونځ الله فرض کړی دی نو مونږ به یې دې له کوو چې پروردګار پې خوشحاله شي دا روجې الله فرض کړی دی نو مونږ به یې دې له کوو چې زمونږ الله پې خوشحاله شي دا زکات الله فرض کړی دی نو مونږ به یې دې له کوو چې الله تا پې خوشحاله کړي او د عبادتونه الله مقرر کړی دی نو مونږ به یې دې له کوو چې مونږ پې خپل الله خوشحاله کړي د دنیا بسی او د دنیا غرض بسی لوی غرض او لوی مقصد د الله رضا دی او رو د هر څیز چابیانې کنجانې ګوره الله سره دی ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله وی دا چې خزانې ما سره د رزق خزانه ما سره ده په یو خاص اندازه خلکو له روزي ورکوم خزانه ما سره ده د عزت خزانه ما سره ده چې غواړم عزت ورکم او چې غواړم ذلیل کم د عمر خزانه ما سره ده چې غواړم ډېر عمر ولا ورکم بیمار سړی بی او ډېر لوی عمر به ورکم او روغ غټ کټ سړی به یو ټس راو به پردو مړ به کم د بچو خزانه ما سره ده چې غواړم غریب سړی به ډېر بچي به ولا ورکم او چې غواړم مالدار سړی به ډاکټر به اړو بچي به ولا ورنکم نو د دې ټولو څیزونو خزانې چا سره دي الله سره وما ننزله الا بقدر معلوم الله وایي زه په یو خاصه اندازه د خزانهونه لږ لږ شی نازلم نو چې څوک د خزانې مالک دی پکار دی چې مونږ هغه ذات خوشحاله کړو چې هغه ذات خفه نه چې هغه ذات هم خوشحاله کړو قسم دې په لږ رزق کې به دله برکت اچوي پیسې به لږي روزي به لږی خو خیر به پکې ډېر او چې هغه ذات دې خفه کړو نو روزي به دې ډېری پیسه به ډېری خو د زړه سکون او خوشحالي به پکې نه یو سړی د مور خدمت کړی ډېر زیات نیک سړی و د مور ډېر خدمت او ټول وخت یې د مور خدمت له ورکړ مور یې مړه شوه چې مور یې مړه شوه دی د کوره ووت یو نیک سړی وله په مخه ورغی فرشته وه د نیک سړي په شکل ورته یې وی لاړ شه د پلانکې تیږې لاندې به 100 اشرفۍ پرتې وي تا د مور ډېر خدمت کړی دی نو دا ستا انعام شو دا هلک هوښیار و وی برکت به پکې وي که به نه برکت پکې نشته
وی نیلم کور ته راغی ښځې ته وی یو سړی په مخه راغی او راته یې وی چې د تیږې لاندې به سل اشرفۍ پرتې او ما ته تپوس وکړه چې برکت به پکې که نه هغه وی نشته پکې نو ما راوانه غشت ښځه ورته وی پېښ دي د برکتونو پسې ګرځئ مونږ د لوږې مړه شو بچی نار نور دی او ته برکتونو په داواله نیک بخته چې زه ډوډۍ وخورو د لوږې مړه شو برکت څه کې وی ښځه چې برکت پکې نه برکت خیر ته وی لږ سیز نه ډېره فایده نو نه اخله سار له بیا روان دی سړی وله مخې له ورغی وی لکه د فلانکۍ تیږې لاندې لس اشرفۍ پرتې دي ورشه راواله دې ته بیا تپوس کی برکت به پکې وي که به نه وی نه برکت خو پکې نشته وی اجت مې ورته نشته چې کور ته راغې ښځې ته یې لوې ښځه ورته وي نیکبخته ورشه راواله مونږ د لوږې مړه شو ته برکتونو پسې ګرځې برکت شته او که نشته برکت کاکا پرېږده ورشه شا به پیسې راواله بچي دې د لوږې نه چینګېږي وی نه ښځه چې برکت نی ګوتې م نه ورو سبا بیا په لاره روان سړی بیا په مخه ورغی وی د فلانکۍ تیږې لاندې 1 روپۍ پرته وی برکت پکې شته که نه وی یو شته پکې وی داران نو دې ورغی هغه روپۍ راواغېشته چې روپۍ راواغېشته لږ یې سوچ وکړه چې ډېرې ورځې راباندې لوږې تندې تېرې شي راشه داسې شی پې واله چې د مزو شی وي یو کب یې پې واغېشت چې نن خالص یو غټ کب د دریاب په غاړه علم هغه وړم او سورکوم یې چې زه یې مخورم ښځه او بچي یې مخوري د خوند خوراک دی زه بیا الله مل لاړ هغه روپۍ ورکړه یو مضبوط کب یې راوچت کړ او په دیوګۍ کېښود او کور ته یې راوړ ښځې مقه سړي خو راله روپۍ راکړه او ما پې دا کب راوړه او دا به اوس ښه مزېدار روید که چې ته یې مخوري بچي مخوري او زه مخورم او هغه سړي راته وی چې برکت پکې شته ښځه ورته برکت په خپل کار کې راوړه چې شی وڅیرو کب یې دننه وڅیره چې په منځ یې وڅیره یو بهترینه قیمتي ملغلره پکې راووته